خسته ژوند دی د کلي دې کلي کې زه ژوند کوم کور مې دی له خیره سره افتتاح کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ چکر یعنې دا د کور افتتاح، دا کور به چاته سپارو تر پایه پورې زمونږ اړتیا وکړي. دا یوه کوټه شوه فرش هر څه سره، دا یوه غسلخانه شوله، دا برنډه شوله او راځئ بله کوټه، دا بله کوټه شوله، تر څنګ یې د بله غسلخانه شوله او دا بیت الخلا یعنې دوشویي د کور نه جدا. الحمدلله دا به چاته سپارو؟ دا به هغه مستحق ته سپارو چې د کور یو نازولی بچی دی او په کور کې همدغه یو نارینه دی چې د هغې نوم دی سهیل. سهیله ستړی مه شي، څنګه یې؟ صحت دې څنګه دی؟ ایوه دا کور دې خوښ شو؟ کور مې ښه شو، تا جوړ کړی الله تعالی الله ډېر مور مې ته دعا کوي، ټول خورګانو ته دعا کوي. ما ته ولې کې دا خو چې چا جوړ کړی هغې ته دعا وکړي. ما خو صرف کوشش کړی دی بچی. تا کوشش کړی خو تا جوړ کړی نو تا هغه به تا ته کوي دعا به ما ته کوي. دعا عالم دی دا دعا. دا ستاسو د کور اسناد شو، صحیح ده؟ تا ته دې مبارک وي. ایوه زنده وه، سخت خوشحاله زه په خوله دا مسکا دا موږ دپاره بس دی.